ګورئ بیا د ځینې سایټونو داسې وي که نه چې دا دغه وي خپل ځان سره څه شی وي زه به درته یو سایټ تاسو ته وښیم چې په ځینې سایټونو کې ګورئ داسې یو دغه وي لکه زه به راوالم چې ما سره ډیټابیس هم نشته ډیټابیس مې د سایټ خراب شوی کالم بای کالم ډیټا راغلي ویب سایټ ډیزاین راغلی لیاوټ کالم په کالم راغلی صحیح ده دا هغه ډیزاین تاسو څنګه کوئ نو هغې کې به نن لږ کار کوو لکه داسې راغلي که نه چې زه تاسو ته وښیم د ایگزامپل ته صرف وګورئ دا سه کالم ورکړي ګوره دا یو بیل سیکشن دی صحیح ده دا یو بیل سیکشن دی دا مین کنټین ایریا ده او دا رنګ دا چې دا کم ځای دا سایډ بار کې راځي صحیح ده نو دا یو ډیزاین یو کړی یعنی مطلب کوشش نن په دې باندې کوو چې نه دا مونږ څنګه کور کوو HTML/HTML ورکړي اوپن ټیگ هډ ورکړي اوپن ټیگ سلش टाइटल और लिखो छे लेआउट विथ साइड बार डिजाइन और गई बॉडी स्लैश कंट्रोल एस एंड बाद फल फाइल सेव कोई प ई ड्राइव की प HTML प डी ड्राइव की वो प HTML क्लास की HTML अंडरस्कोर क्लास और वही ची डिजाइन डॉट HTML दलता बोर के ओपन टेक टेबल और स्लैश टेबल ओपन टैग tr स्लैश टेबल बेदा तवर के ओपन टैग td और स्लैश td दे तवर के इसे हेडर एरिया कंट्रोल एस दल तराशे हम अपन रिलेटेड फोल्डर ओपन कई पड़ी के मुंह से ई के HTML अंडरस्कोर क्लास और वाइज डिजाइन और हेडर एरिया शो का नो तासु दल तवर के गोरा टेबल की बॉर्डर इज इक्वल टू कोटेशन 1 सेल पैडिंग इज इक्वल टू कोटेशन 0 सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू कोटेशन 0 और कंट्रोल एस और दराशी रिफ्रेश गोरा और क्या रहेगा नो दे लپاره ببل چې تاسو ورکوي الاین از ایکوال ټو کوټیشن چیرته سنټر کنټرول اس دا سنټر ته شو دې ته ببل چې ورکوي وایټ چې دا غټ شي وړکه وګنه از ایکوال ټو کوټیشن اته سوا کوټیشن ریفریش صحیح ده ځنه خلک اته سوا سره شي ورکوي پکسل هم ورکوي چې پکسل حساب باندې پکسل یو صحیح ده لکه کم کوي مثال په تور تاسو وایي چې وسو دي وسو ورکا کنټرول اس او ریفریش وسو یاره زه غواړم چې د باډي لیم کلر ورکم اول دی ټیبل لشي ورکي بی جی کلر از ایکوال ټو کوټیشن بی جی کلر از ایکوال ټو کوټیشن څنګه وایټ بی جی کلر نه مطلب څه دی د دې د بیک گراوند کلر د دې ټیبل څنګه شو وایټ شو او چې د باډي کلر بدلو دلته به ورکو بی جی کلر از ایکوال ټو کوټیشن ګرے کوټیشن او به بعد ریفریش صحیح ده دا وایټ او دا ګرے اوس تاسو د امدی هایټ لګ زیاتوي کنه زیاتوي ځکه چې په دې کې ایمیج به راوړو کنه نو هایټ چې زیاتوي دا شی دا یو رو ده کنه نو رو شي سره شروع کیږي ټی آر سره وربه کوي هایټ از ایکوال ټو کوټیشن څومره 200
کنټرول اس ټي مې ورنه کړه صحیح ده ټي کنټرول اس ریفریش صحیح ده کله کې تاسو وړو کې کوئ نو بیا ورکړئ 180 یا 70 که ویټ زیاته وي ویټ لپاره بس کوئ ویټ به زیاته وي کنه دا ټیبل ویټ صحیح شو ها ډېره به زه یو کلر هم ورکړم چې دا یو بیل کلر کې راشي چې تاسو ته پته ولګي صحیح ده کلر نوم خو مې ورکړی خو پته یې صحیح نه لګي همدې ټي ډي کې تاسو ولیکئ چې بي جي کلر از ایکول ټو کوټیشن ریډ کوټیشن کنټرول اس نو هماغه ټي ډي دې څنګه شو ریډ کلر اوس یو بل روز غواړم چې لپاره د نیویګیشن بار جوړولو لپاره د نیویګیشن بار جوړولو لپاره نو دا ټي آر خو دې سره ختمه شو کنه یو بل ټي آر شروع کا یا مغه کاپی کا خو زبل تاسو ته لیکم چې تاسو کوډ سره لګښنا شي صحیح ده تور کومه ټي ډي سلش ټي ډي او دې کې ور کومه چې نیویګیشن بار کنټرول اس دا ګوره دا نیویګیشن بار شو کنه خو دې له سپیسیفیک کلر ورکا ک کلر ورکې نو ورکا چې بي جي کلر is equal to quotation څنګه blue صحیح شو ها اوس یو بل ټي ډي م غواړم یو بل ټي آر م غواړم یو بل روز چې لپاره غواړم مین کنټینر یا سایډ بار لپاره دا د سایډ بار لپاره صحیح ده سیده باندې راوړو سایډ بار لپاره وربکې ټي آر او ټي ډي هغه خبرې وکوي خبرې به تاسو نه کوئ لکه تاسو ډېرې خبرې کوئ هلو څنګه چلېد ښه کوم ځای ته م خبره ورسوله ښه ګورئ دلته تاسو ورکړئ دې له سایډ بار نوم ورکړئ سایډ بار ګورئ عموما چې کم سایډ باندې دغه راځي که نه دې له څه وایي سایډ بار خو د دې ویټ غټ دی که تاسو به ویټ کم کړئ ځکه چې خو داسې وړوکي په سایډ باندې راغلی نو تاسو به دې ویټ څنګه کم کړئ همدې ټي آر کې به ورکړئ ویټ از ایکول ټو کوټیشن 1500 کنټرول اس او ریفریش زیات نه شو ما کم کې ورکړو دې کې مې ورکړو राइट का शो हाँ उसको मुश्किल होगी अल्लाह खैर मुझे खदा वो शो दिल बमू और को मेन कंटेन एरिया शेब और को मेन कंटेंट्स एरिया दल तब मतलब दा है मेन कंटेन एरिया मोहम्मद अली तो पूछ हाँ दी मेन कंटेन एरिया तब वो यूनुम वर्क हम जिता उस तब यार मुश्किल नहीं सही था दिल वर्क हम बीजी कलर इज इक्वल टू कोटेशन ग्रीन control s and then refresh your page یو بل بم زوله کوم شي د فوټر لپاره چې کلی کاپی رائټ کارپوریشن اف دی ریلیټډ کمپنی نیم صحیح ده کنه ما کمپنی نوم لیکلی اوپن ټیک ټي آر اماغه کنسپټ دی ښه لوجیک اماغه صرف تاسو ته مطلب ضرورت دی چې تاسو د ټي آر او د ټي ډي په مطلب تاسو پوه شئ کلوز ټیک ورکې دی لا فوټر ایریا اف ډاکومنٹ اوس راځو اوله خبره پدې کو چې هډر کلر په بیرته نارمل حالت ته صحیح ده ځکه چې اوس خو پکې عکس راوړو بس نور ضرورت نشته کنه ریډ دی کنه بس کلر مانه څنګه کوي ختم کنټرول اس په دې ټیکس په ځای باندې پدې کې څه پکار دی ایمیج پدې نو ګورو ایمیج ګورو چې شته کنه او شته دې نوم سره دی کنه دا څه نوم دی بیسټ بینر 3 نو دې کې به تاسو ولګوئ دې کې د هډر په ځای باندې چې دا لیکنه شوې ده ځکه چې دا لیکنه خو زه نه غواړم یو عکس پکې غواړم نو دا لیکنه به ختمه کړئ دې کې به ولیکئ اوپن ټیګ ام جي سپیس اس آر سی ایکوال ټو کوټیشن بیسټ
banner 3.jpg او close tag control s او دنه بعد دلته راشي دلته خپل پیج ریفرش کړئ راغی فسټ راغی ها نیویګیشن بار دی کنه صحیح ده نیویګیشن بار به بیرته څنګه کو سپین به کلر مالر به ختم کو ځکه دې لپاره ما کلر ورکړو چې تاسو هر څه بیل بیل کاری شي نیویګیشن بار کې اول باید راشي هم یا چې راشي پی ټیګ کې باید دار سره شي چې کې پیراګراف کې راشي هم and NBSP column and NBSP column and NBSP column and NBSP column دا یو سلور سپیس ما ورکړه سو سپیس ګورئ ورډ ډاکومنٹ کې چې کله تاسو سپیس ورکوي ګوره سو سپیس ورکوي هم لیکي 1 2 3 4 او البته تاسو یو سپیس لپاره end NBSP لیکئ همدا کاپی کوي تاسو لیکئ about سپیس په پیسټ صحیح ده سپیس با پیسټ کوي هغه به کاپی کوي او لیکئ سرویسز پیج همدارنګه او لیکئ چې پروډکټس پیج یې دا بزنس والا چې دی پروډکټس هم کوي همدارنګه دا شته او کار کوم پریکټیکل کنه کانټاکټ او دراشي ریفرش دا د هوم پیج شو دا د اباوټ شو دا د سرویس شو دا د پروډکټ شو په دې کې ډیره خبره ده اوس دا د تکور کما دې ته بیرته راځم دې کې ډیره مسلې اوس مین کنټین ایریا ده کنه د مین کنټین ایریا دې ته یو کلر ورکو د ام دې هوم ته دې له کلر ورکو بي جي کلر از equal to quotation دغه بسنګ کلر ورکو کلر خو نه معلوم کړه ګورې دې ټپ ته باید دستاسو پامي راوښي فوټوشاپ اوپن کړئ شی به اوپن کړئ اډاب فوټوشاپ نشته زه به انسټال کوم فایل کوم اسکی تاسو دې یو بل کانسپټ درکوم چې تاسو بیا مطلب Photoshop CS6 5 the setup buzzer install so buzzer video start from Jigam video